إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محترم و عزتمندو مسلمانانو ورونو، تاسو ته معلومه ده چې د اسلامی کال دا اولنۍ میاشت ده چې دې میاشتې ته ویلی کېږي محرم الحرام. زمونږ او ستاسو اسلامی کال د دې میاشتې نه شروع کېږي او په ذوالحجه باندې ختمیږي. کله چې د محرم الحرام میاشت شروع شي نو زمونږ او ستاسو مسلمانان وروڼه او خویندې د دې میاشتې ډېر قدر او احترام کوي او بیا خاص کر د محرم د دې اولانو 10 ورځو ډېر زیات قدر او احترام کوي او دومره قدر او احترام او مینه محبت ورسره لري چې حلال سیزونه په ځان باندې حرام کی او بعضی سیزونه داسي چې هغه د کال 12 میاشتې حرامي خو دوی صرف په دې میاشت کې حرام ګڼي او باقي 11 میاشتې حلال ګڼي. لکه د هغې نه بعضې خبرې دا دي چې کله د محرم میاشت شروع شي
نو زمون مسلمانان د محرم په دې میاشت کې خاص کل په دې اولنو 10 ورځو کې نکاح واده کول حرام ګڼي. دویم په دې کې ټنګ ټکور غانې بجانې اوریدل حرام ګڼي، نو هغه خاصم حرام دي. خو د تعجب او د افسوس خبره ده چې د محرم په دې میاشت کې د غانو بجانو ټنګ ټکور نه خزان لري ساتي، صرف ناتیه کلامی په کورونو کې ناتونه ای، په ټلویزیون باندې ناتونه ای. خو چې کله د محرم میاشت یا د محرم الحرام دا ولنۍ 10 ورځې تیرې شي، نو بیا هغه زوړ عادت شروع شي، ټنګ ټکور غانې بجانې اوري، بیا ورته حلال ښکاره کیږي. دریم د محرم الحرام په دې 10 ورځو کې خلق خیراتونه او صدقې ډېرې زیاتې کوي. بیا خاص کر کله چې د عاشورې ورځې چې دا 10 د محرمي، نو څوک پکې د چاولو دیګونه تقسیموي، څوک پکې شربتونه تقسیموي، او بعض خلق پکې حلواګانې تقسیموي. څلورم د محرم الحرام په دې میاشت کې زنانا د قبرونو زیارتونو لډیری زی، او بیا بعضې زنانه الته په قبرونو باندې اوبه هم اچوي، خاص کر بوډیګانې زنانه دا کار کوي. مخکې به ډېر کو، اوس هم د بعضې علاقو کې دا شته دی، د بنو طرف ته. پنځم د عاشوري په شپه باندې، یعنی د 10 محرم الحرام په شپه باندې رانجه لګول د اجر او ثواب ګڼي. شپږم بعض خلق داسې دي چې هغې ته روافض او شیعګان وایي، هغوی پکې ماتم کوي، ویر پکې کوي، ځانونه وخي او ټکوي. نو سوال دا دی چې دا کارونه د خلق وایي، آیا په اسلام کې چې زمونږ او ستاسو ښایسته او صفا دین دی، ان الدین عند الله الاسلام، په هغې کې د دې خبرو ثبوت شته دی او که نشته؟ او که نه دا اسې رسم و رواج دی؟ نو که ثبوت نه او دا رسم و رواج وي، نو دا رسم و رواج په موږ او تاسو مسلمانانو کې د کم طرف نه راننوتې؟ دی خبر نزان خبرول دا لازم او ضروری دی، او دا بنن انشاءاللہ بیانو چې دا رسم و رواج د اسلام کې خو ثبوت نشته، خو منګ او تاسو مسلمانانو کې دا کار د کم ځای نه راغلی. نو ضروری خبرې دي، اورېدلې ضرور دي چې پوه شئ ور باندې خپل دین وپېژنئ. اولنۍ خبره چې د محرم د دې میاشتې زمونږ او ستاسو مسلمانان ډېر لوی قدر او احترام کوي. نو دا خبره خو ټیک ده او دا صحیح ده، ځکه په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې داسې دي چې هغې ته اشهر الحرام ویلې کېږي، د عزت میاشتې، چې زمونږ په دین کې، دین الاسلام کې د دغه 4 میاشتو ډېر لوی رتبه او مقام دی. نو یوه دا میاشته محرم، 2 دې نه مخکې تېرې شو، یو ته ذوالقعده او بل ته ذوالحجه وایي، او 4مه میاشت را روانه ده چې جمادی او ثانی پسې رجب پښتانه ورته بزرګه میاشت وایي. دې 4 میاشتو ته الله رب العالمین عزت ورکړی دی، دا دی د مخکې نه عزتمن دی. د دې 4 میاشتو په دې نورو میاشتو باندې خصوصیت دا دی
چې په دې څلورو میاشتو کې کوم انسان ګناه وکړي نو سزا به ورته ډبله میلاویږي، دوچنده ګناه ده. د نورو میاشتو په نسبت باندې که په دې نورو میاشتو کې سړی ګناه وکړي نو ګناه د سزا په الله ورکوي، خو که په دې څلورو میاشتو کې د ګناه وکړه نو سزا یې سخته ده، ډبل سزا به الله درکوي. ولې دا میاشتې عزتمندې دي؟ مثال یې دا دی، یو سړی دی هغه عادتي دی د نسوار اچوي. نسوار اچول ګناه ده، ځان به ته ساتي. خو یو سړی دی هغه په جومات کې دننه ناست دی او دی نسوار اچوي، نو دا ډبل ګناهګار دی. بل سړی دی هغه نسوار په لار او په کوڅه کې اچوي، نو دا هم ګناهګار دی، خو د جومات کې چې واچول د سزا به ډبل وي. د دې مسجد یو قدر یو احترام و د هغې د خیال او لحاظ ونه ساتو. دغه رنګ کنزل کول دا ګناه ده، خو چې کله سړی په مسجد کې کنزل کوي دله به الله ډبل سزا ورکوي، او که په لاره کوڅه کې د کنزل وکړو نو هغه هم ګناه ده، سزا به ورته میلاویږي، خو د دې نه به کم وي. نو مقصد مې دا چې د دې څلورو میاشتو قدر و احترام په مسلمانانو هم نارینه زنانو باندې لازم دی. لیکن دا کم خلق چې اوس د دې قدر او احترام کوي، خاص کر د میاشت د محرم، نو دوی د دغه وجه نه کوي چې اسلام د میاشتو له عزت ورکړي. دوی د دې وجه نه کوي چې د محرم په میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسه او د جنت د نوجوانانو سردار سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی. د حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت د وجه نه دوی د دې میاشت قدر او احترام کوي. دا خبره غلطه ده. د محرم الحرام دی میاشت الله رب العالمین د هغه ورځ نه عزت ورکړي یوم خلق السماوات والارض، کله چې الله رب العالمین د ازمکه او د اسمانونه پیدا کړي. هغه وخت کې حسین رضی الله تعالی عنہ وجود هم نو، د هغه وخت نه الله رب العالمین دی میاشت ته عزت او قدر ورکړي دي. او بیا صحیح حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی د رمضان د میاشتې نفس افضل او غوره روجي هغه دي چې سړی د محرم په دې میاشت کې ونیسي. او بیا خاص کر د محرم په دې میاشت کې یو ورځ را روانه ده، چونکه نن د محرم 2 تاریخ دی، اسلامی کال 1442 هجری ده. نو ورځې ورته شته دی، یو 8 ورځې دي ورته. او الله رب العالمین دا موتا له یو چانس راکو چې زمونږ استاسو په ژوند کې دا میاشت راوسته، هیڅ پته نه لګي چې راتلونکي کال له به موته ژوندي او که مړه به هم نارینه هم زنانه له دا پکار دي چې د عاشورې د ورځې چې کومه روژه ده چې دا هر سړی ګورې ونیسي. ډیر لوی فضیلت، ډیر لوی اجر و ثواب په الله رب العالمین ورکوي. د رمضان المبارک روجی چې کله نوی فرض شوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با د عاشورې دا روجه نیوله چې دا 10 د محرم الحرام دی. او صحابه کرامو به هم نیوله،
تر دې پورې صحابي فرمایي وای موږ به خپلو ماشومانو باندې دا روژه نیوله او چې کله به دا ماشوم ډیر وږی شو یا به تږی شو نو وای موږ به ولا دا ګوډیانې جوړې کړې د مالوچو نه او په دې به هم دا خپل بچي مشغوله کړل چې دا روژه سر ته ورسوي. ګوره صحابو به د دې بچو څومره ښایسته تربیت کو چې د عاشورې د ورځې دا روژه به یې په خپلو بچو باندې نیوله دې مقصد دپاره چې د دغه بچي د دې روژې اجر ثواب دا مور او پلار ته میلاویږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې یو کال مخکې خبره ده کال پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه ویلي چې د الله رسوله د عاشورې د ورځې دا روژه خو یهودیان هم نیسي او منګ هم نیسو. کله چې د یهودو نه تپوس وکړو چې تاسو ولې دا روژه نیسئ نو یهودیانو ورته ویلي چې د عاشورې په 10 د محرم باندې الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته د فرعون نه نجات ورکړو نو د دغه شکر په تور باندې موږ د 10 په محرم باندې روژه نیسو. نبی علیہ السلام فرمایل نحن احق بموسی منکم من د دغه يهوديانو نه د موسی علیہ السلام ډیر تابعداري او داغه سره ډیره مینه محبت لرو چې موږ بم دا روژه نیسو 10 د محرم. خو بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې کراتلون کې کال لزه ژوندې وم نو بیا به موږ 2 روژې نیسو ځکه زموږ داسې یو دین دی دین الاسلام چې په دې کې د باطل دینونو او د باطل پرستو خلکو په ضد باندې به دې کې عمل کیږي د هغوی سره به سړی مشابهت نه کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایل که چرته کال الله ماله ژوند راکو زه ژوندی وم نو په 9 تاریخ د محرم او په 10 تاریخ د محرم دا 2 روژې به موږ نیسو. او د صحابه کرامو ته حکم وکړو او بیا یو فرمایل چې د عاشورې د ورځې چې دا کومه روژه ده وای د دې دومره لوی اجر او ثواب دی انی احتسب علی الله ان یکفر السنه الماضیه. نبی علیہ السلام فرمایل الله رب العالمین په دې روژه باندې د تیر شوي کال ګناهونه انسان ته معاف کوي. دا فیدی خبره ده وکنه ده یو روژه ده د عاشورې مونږ خو به 2 نیسو خو د عاشورې په دې روژه باندې الله رب العالمین د تیر شوي د یو کال ګناهونه دا انسان ته معاف کوي. نو هر مسلمان نارینه دی او که زنانه دی هغه له پکار دی چې په 9 محرم او په 10 محرم دی به 2 روژې نیسي یوه به نه نیسي 2 به نیسي. که د یو انسان نه د 9 محرم روژه هیره شوه او پاتې شوه نو د صحابه کرامو آثار بیا دې کې شته دی چې بیا به سړی 10 خو ونیسي هغې سره بیا د 11 ونیسي. نو غوره او افضل دا ده چې 9 او 10 روژه به سړی نیسي. او که مثال په طور دا 9 د نه هیر شو څه عذر په بنا د نه پاتې شو نو بیا 10 او د هغې سره 11 نو 2 روژې نیول دا ډېر غوره او افضل عمل دی. هر مسلمان به دا نیسي ډېر لوی اجر او ثواب دی. نو خبره مې دې پورې بیان کړه چې میاشتې د محرم ته چې دا عزت الله ورکړي نو دا د حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت د وجې نه دی. دا خو چې الله رب العالمین کله نه د ځمکه او اسمانونه پیدا کړي نو د 4 میاشتو ته عزت ورکړي. میاشت د محرم، میاشت د ذوالقعدې او د ذوالحجې ده او میاشت د رجب ده. دا 4 میاشتې دي.
دویم کله چې د محرم دا میاشت شروع شي نو زمونږ مسلمانان په دې کې ټنګ ټکور ګانې بجانې نه اوري. نو ډېره ښه خبره ده، ګانې بجانې اورېدل خو اسم ګناه کبیره ده او ډېر لوی سزا الله داسې انسان ته په ورځ د قیامت ورکوي. دا اوسپنه به ایلي کوي او په دې غوږونو کې به ورته اچوي. خو د افسوس او د تعجب خبره دا ده چې څنګه د محرم په دې میاشت کې ته ګانې بجانې نه اوري، نو دغه رنګ دا 11 میاشتې به هم نه اوري. صرف نه ده چې په دې میاشت کې زه ګانې بجانې نه اورم او 11 میاشتې راله بیا حلال دي، نه د کال 12 میاشتې ګانې بجانې اورېدل دا ګناه کبیره ده، دې نه به سړی ځان ساتي. دریم د محرم الحرام په دې میاشت کې خاص کر د محرم دی اولنو 10 ورځې دا خلک خیراتونه او شربتونه ډېر کوي. څوک د چاولو دیګونه پخې تقسیموي، څوک په دې لارو کې ولاړې شربتونه یې کړي په دې خلکو باندې څکي، بعضې خلک پکې د حلوا دیګونه هم تقسیموي. دا کارونه خلک دې کې ډېر کوي. ولې کوي؟ وی دا د حسین رضی الله تعالی عنہ نظر دی. نو که په دې نیت کې چې دا د حسین رضی الله تعالی عنہ نظر دی، دا نظر د غیر الله شو، دا خو شرک دی، تا د الله سره شرک وکړو. او داسې نظرونه خوړل دا ناجایز دي او دا حرام دي، دا به سړی نه خوري. بله دا چې په شریعت کې د خیرات د پاره وخت مقررول دا هم بدعت دی، دا نشته په اسلام کې چې هغې د پاره به یو خاص وخت مقرریږي او په هغه وخت باندې به سړی خیرات کوي، دا هم بدعت دی، په اسلام کې د دې څه ثبوت نشته. څلورمه خبره، د محرم په دې میاشت کې دا زنانه قبرونو زیارتونو له ډېرې ځي او بیا بعضې زنانه چې هلته لاړې شي نو په قبرونو باندې اوبه مچوي. خاص کر دا کمې چې بوډۍ زنانې دوی دا کار ډېر کوي. او ولې دا کار کوي؟ وی حسن او حسین په کربلا کې تږي شهیدان شوي دي، د دې وجه په قبرونو باندې اوبه اچوي. نو عبداللګر مولا دی الله وبخي، هغه به ویلې عقل د خاورې ریشه. حسن او حسین په کربلا کې تږي شهیدان شوي، ته دلته په خپلو مړو باندې اوبه دلته په دې قبرونو باندې اچي. په قبر باندې د دفن نه پس اوبه اچول دا ثابت دي، خو هغه دې دپاره چې دې سره د قبر دا خاوره چې لمده شي دا راجمه شي، بیا خورېږي نه، کلکه ونخوري. خو دغه کار کول چې په خپلو قبرونو باندې د محرم په دې میاشت کې اوبه اچول چې حسن او حسین په کربلا کې تږي شهیدان شوي دي، نو دام د دین خلاف عمل دی. زمونږ استاسو په دین کې د دې رسم و رواج هیڅ ثبوت نشته، دی نه به سړی ځان ساتي. پنځم، کله چې د محرم دا میاشت شروع شي نو زمونږ استاسو په مسلمانانو کې دا خبره مشهوره شوې ده چې د محرم په میاشت کې نکاح کول، واده کول، وای دا حرام دي. کیږي داسې که نه؟ ډېر کم ودونه به تاسو لیدلي، ډېر کم چې د محرم په دې اولنو 10 ورځو کې به چا واده کړی. هر سړی یریږي د دې نه. که چا نه تپوس وکړي چې هغه د زوی د واده پروګرام دی رانیولی او د لور واده پروګرام دی، څه چل دی وکړو؟ وی به د حسنینو دا 10 ورځې چې تیرې شي بیا به که خیر یې نیټه ږدو. دا ولې؟ د دې خلکو عقیده او سوچ دا جوړ شوی دی، وایي چا چې د محرم په میاشت کې په دې 10 ورځو کې واده وکړو، نکاح یې وکړه، نو دې سره به سپېروالی راځي. حالانکه زمونږ استاسو چې کوم دین دی، دین الاسلام، په هغې کې د واده نه په هېڅ وخت کې منع نه ده راغلي. که د شپې واده کې، که د ورځې واده کې. د کال 12 میاشتې دي چې په کومه میاشت کې
که د اختر په ورځ باندې ډولۍ راوړي او که د مړي په درېیمه باندې ډولۍ راوړي. اسلام کې د دې نه څه منع وغیره نه ده راغلي. واده هر وخت دا سړی کولی شي. دا ټولې غلطې او بې دلیله خبرې دي. په موږ او تاسو باندې تابعداري د قرآن او سنت ګورې لازم ده. دا یاد ساتئ. پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، دا خلق ورته لوی ځوان وی او دا پښتانه په نوم باندې یو لسمه ورکوي او پنجابیان 11 شریف ورکوي. داغه کتاب دی فتوح الغیب او باغی کی لیکلی دی وی اجعل الكتاب والسنة امامک واعمل بها ولا تغتر بالقال والقیل. وی د خپل ژوند د تیرولو د پاره قرآن او سنت ځان نه پیشوا وګرځوه او وی د دې خلکو په بې دلیله خبرو پسې مه روانېږه. څومره ښایسته خبره یې کړې. وی تابعداري د قرآن او سنت کوه نو فلاح به عمومي، او که ته د خلکو په باطل او بې دلیله خبرو پسې روان شي نو ګوره انسان دې سره ګمراه کېږي. د حق دین نه سړی اوري. په نن سبا زمانه کې زمونږ په مسلمانانو کې لوی مرض دا پیدا شوی دی. که یو سړی په یو سنت طریقه باندې عمل کوي نو څومره په بد نظر ورته ګوري. لکه مثال په طور باندې یو مسجد ته چې لاړ شي عام خلک الطرف الیدین نه کوي او تا په هغه جماعت کې دا خپل مونځ په دې رفع الیدینو باندې ښایسته کو. ځکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي لکل شیء زینه وزینة الصلاة رفع الیدین. عبدالله ابن عمر فرمایي د هر شي دپاره یو ډول یو ښکلا یو زینت دی او د مانځه ډول زینت او ښکلا دا رفع الیدین دی. او دا خو متواتر سنت دی. څومره چې د احادیثو کتابونه لیکلي دي، یو د حدیثو کتاب څوک داسې نشي ښودلی چې په هغې کې د مانځه باب او رفع الیدین دی پکې نه ذکر. د بخاري شریف نه راواله، مسلم، ترمیزی، نسائی، ابن ماجه، سنن الکبرا، بیهقی، موطا امام مالک، موطا امام محمد، څومره چې د حدیثو کتابونه دي دې ټولو کې د رفع الیدینو تذکره شته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملو او د صحابه کرامو عملو. نو چې په سنت طریقه باندې عمل کې خلق ورته بد نظر باندې ګوري. کله کله خبره دی حد ته ورسی چې دمکی بم دل در کی وخی او ټکای بدیم. دغه رنگ په اوچت आवाज باندې امین ویل په مانځ کې دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عمل له او دام احادیث کتابونه د دینه ډک پراته دي. او که وس دی یو مسجد کې وي نو لوی اختلافات به درته جوړ شي، جنگ جګړې به در سره کېږي. نو په دغه دی خلکو له غصه ورزي مخالفت کې راپاسي. لیکن بل طرف ته که یو سړی بدعت عمل کوي، رسم و رواج کوي، نو څوک هم د هغه په خلاف نه راپاسي. چا هم د هغه سره بایکاټ ونه کړه، چا هم هغه له دمکي ورنه کړه چې د الله د نبي طریقې خلاف عمل کې نو زه به تا سره رشتہ داری پریدم، زه به تا سره ناسته پاسته نه کوم، زه به تا سره تعلقات پریدم. خو چې سنت عمل را ژوندي کړي نو ستا په خلاف به خلک راپاسي. دا لوی مرض دی په مسلمانانو کې او دا ډیره خطرناکه بیماری ده. دا ګوره سړی ډېرې غلطه لاره باندې روانوي. نو مقصد مې دا او دا ټول کارونه دا کم خبرې چې ما بیان کړي دا رسم و رواج دی، دې نه ځان ساتل پکار دي. نکاح واده کول په محرم کې بالکل جایز دي او دی وخت کې بالکل کوي چې د خلکو نه د جاهلیت دا رسم و رواج ختم شي. او د قبرونو زیارتونو لتلل اسم جایز دي، هم د زنانه د پاره چې کله د شرعي پردې اهتمام کوي. صرف دی له وخت خاص کول دا نه دي پکار. صدقه او خیراتونه به هر وخت سړی کوي، صدقه او خیرات جایز دی، د وخت خاص کول به ولا نه کوي.
خو اوس دا خبره معلومول پکار دي چې دا رسم و رواج شنو دا په منځ کې د کم ځای نه رادننه شوی دی چې دا رسم و رواج شنو په مسلمانانو کې د کم ځای نه راغلی نو دا اصل کې د اسلام لوی دشمنان چې هغه روافض او شیعگان خلق دي دا غوی د طرفه دا رسم و رواج په موږ مسلمانانو کې رادل نشوي دي شیعگان هغه خلق دي چې دوی صحابه کرامو تخکاره کنزل په کتابونو کې لیکلي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په سیره دی بده وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته کنزل کوي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ته کنزل کوي کاتب وحی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پس بدر دوی نن منگ مسلمانانو د دغه شیعگانو رسم و رواج ځان کې رادن نه کړي دا خو د ایمانی غیرت تقاضم دادا چې هغه خلق چې ستا د دین لوی دشمنان دي او ته د هغوی په نقش و قدم باندې روانې او د خپل نبی او د صحابه کرامو طریقه دې پرېښې ده دا څومره د تاوان او د خسران خبره ده د محرم په دې میاشت کې دغه خلق شیعگان دوی ماتم کوي ویر کوي ځان ټکوي او ځان وخي او هغوی وایي چې حسین رضی الله تعالی عنہ ډیر د بېدردۍ په حالت کې شهید شوی دی نو ټیک دا منګم منو چې حسین رضی الله تعالی عنہ سره ظلم شوی زیاتی ور سره شوی خو شهادت دا یو لوی مقام دی په شهادت باندې ماتم کور ویر کول دام د اسلام خلاف دی دا خو یو لوی مقام دی کنه په شهادت باندې خو به خوشحالیږي چې بچی دی الله په جهاد کې شهید کو دا خو لوی د خوشحالۍ مقام دی په دې باندې ماتم کول ویر کول ځانونه وخل ځانونه ټکول دا خو اسلام کې چرته نه دی راغلی دا خو لا د شهادت خبره ده په عام مړو باندې ویر کول دی نه هم اسلام منع راوستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای هغه انسان زما د ډلې نه دی څوک چې په مړی باندې گریوانونه شو کوي مخونه وخي ماتم کوي او د جاهلیت په شان چغې او سورې وایي دا خو د الله نبی د عام مړو د جړانم منع کړي ده نو د دې وجې نه دغه خلق د دین الاسلام لوی دشمنان دي او د هغه خلکو رسم و رواج ګورې موږ په ځان کې راخپل کړی دی بل ضروری خبر ادا ده او اکثر مسلمانانو ته د افسوس خبره ده دا ورته پتم نشته زمونږ استاسو دویم خلیفہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې میاشتې په اولنی تاریخ باندې شهید شوی دی په یکم محرم الحرام تاسو به اوس اورېدلي اکثر په دې ناستو کې چاته به پتم نه وه چې عمر صاحب کله شهید شوی دی د دې میاشتې په یکم محرم الحرام باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهادت موندلی په 27 ذوالحجه باندې د سحر په مانځه کې په د باندې د توري غزار شوی ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی ور باندې کړو 27 28 30 دا د زخمونو په تالاب کې تیر شوی په یکم محرم باندې د روح وتلې دي په یکم محرم الحرام باندې عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت دی چام په دې باندې ماتم ویر ونکو چام دا ورځ مناو نکړه خفګانې ور باندې ونک او چې لسم محرم راشي او نهم محرم راشي نو په ملک سرکاری چوټیم کیږي په ملک رسم و رواج هم عام کیږي او دغه بيدینو خلکو طریقې مسلمانان مخپلې ور باندې روان دي او کم مجوسی چې دې شهید کړي دي ابو اللؤلؤ فیروز د ځان خبر کوي د خپل دین نه شیعگان اغل لقب ورکی بابا شجاع الدین
د نټ لور کوي بابا شجاع الدین په نوم باندې راوا بوړي درته چې د په مزار باندې د په قبر باندې لوی ګمبد جوړ کړو په دې دروازه ورته داسې صفا لیکلي بابا شجاع الدین وای د ډیر د بهادرۍ کار کړي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید کړي دي دا دومره لوی ظالمان دغه رنګ د حسین رضی الله تعالی عنہ پلار علی رضی الله تعالی عنہ عبدالرحمن ابن ملجم دې شهید کړي دي داغه په شهادت باندې خودي شیعاګانو ماتم ونک داغه د زوی په شهادت کوي او د پلار په شهادت نه کوي علی رضی الله تعالی عنہ د حسین نډیر غوړ او افضلو دغه رنګ عثمان رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو خلیفہ دی د بېدردۍ په حالت کې شهید شوی دی سلوي خورز ور باندې اوبه بندي شوی دي څوک د تاریخ نه خبر نه دی مسلمان هم ته نه دی خبر انتهایی ظلم زیاته ور سره شوی دی او چې اولنۍ وینې تلې ده نو په دې آیت تلاوت کوو چې فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم گزار چې په شوی د قرآن تلاوت کوو په دې آیت باندې دا وینه غورځېدلې ده مسلمان داغه د شهادت نه دی خبر د عثمان رضی الله تعالی عنہ په شهادت خو چا ماتم او ویر ونه کړ خو چې د محرم میاشت راشي او نهم او لسم شي نو زمنګ دا مسلمانان چې ځان ته مسلمانان او سنیان وای دوی بم هغه کارونه کوي کم کارونه چې شیعاګانو ایجاد کړي دي هغوی په خوشحالي کې دوی مرساغه لوبې شروع نو دی وجه نه دې نه ځان وساتئ هغه کار وکئ کم کار چې درته قرآن او سنت وي زمونږ او ستاسو فایده او موږ او تاسو له چې الله رب العالمین جنت راکوي ګوره په دې به یې راکوي چې تابعداري د قرآن او سنت بلکې اولنی خلیفه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په کوم ورځ وفات شوی هغه ورځ چام ونه مانځله که دې ناستو کسانو کې مې دنه تپوس وکړو چې ابو بکر په کوم ورځ وفات شوی کومه میاشت چالم نه ورځي دا اولنی خلیفه دی خبر هم ته نه دي داخل نو اصل وجه دا ده دا شیعاګان چې دا ماتم کوي ځان وخی او ځان ټکوي نو دوی د حسین رضی الله تعالی عنہ سره ګوره غټه دوکه او بې وفایي کړې ده د 500 نه زیات خطونه ورته رالیږلي وو 500 نه زیات خطونه چې موږ به در سره ولاړ او ته کوفې ته راشه او چې کله دې کوفې ته تللی دی نو نه د هغه خطونو والا ټول تښتېدلي دي یکې تنها د یو څو ملګرو سره ورته پرېښي او عبید الله ابن زیاد گورنر او بیا د شهادت مقام ته رسیدلی نو دوی اصل کې دا خپل ځانونه چې وخی او ټکوي نو هغه خپل هر څه اوس په سنیانو باندې راتپي کار یې په خپله وران کړی دی دا الله رب العالمین دې خلکو ته سزا ورکوي چې لویه دوکه لوی غدر د حسین رضی الله تعالی عنہ سره کړی نو الله رب العالمین اوس دوی له هغه سزا ورکوي چې په دنیا کې هم ذلیل او خوار کوي نو یو خو په نهم او لسم محرم باندې دا دوه روجې ونیسئ هر مسلمان ټول به ونیسئ که خیر که نه اجر ډیر زیات دی د یو کال د تیر شوي ګناهونه په الله معاف کوي خپلو زنانو ته م ووایي نارینه ونیسئ نن د محرم 2 تاریخ دی نو بیا حساب ورته وکړئ چې په نهم او لسم باندې کومه ورځ راځي نو دا 2 ورځې به تاسو روژه نیسئ که د یو انسان نه غوره او افضل دا دی چې نهم لسم به نیسئ خو که د یو انسان نه د څه یاد پته ورته نه وه چې نن نهمو د ده نه هیر پاتې شو نو لسم دی ونیسي بیا به ورسره د 11 هغه یو ځای کړي دا 2 روژې دي دا نیول پکار دي او نور دې نه علاوه چې کوم رسم و رواج دی کله به دا رسم و رواج ما ورته ختمو د دې رسم و رواجونو نه ځان وساتئ او په هغه طریقو باندې عمل کوئ کومه طریقه چې الله او د الله د نبي الله دې مونږ ټولو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين